محمد نبی ساحل په کربین لیگ کې ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی الونډر او د سی پی ایل په سږکال سیالۍ کې د سنت لوشیا لوبډلې لوبغاړي محمد نبی ساحل په یوه لوبه کې په 4 اورونو کې 15 لوبغاړي وسوځول. د په خپل لومړي اور کې 2 دوهم اور کې هم 2 او په وروستي اور کې یو لوبغاړی وسوځاوه او 15 بالونه یې ډاټ کړل. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هیڅ کوم لوبغاړي په کربین سوداګریز لیگ کې 15 لوبغاړي نه وسوځولي. بل بیا دا چې امون هنګانو بوس ساتونکو ته سخته ماتې ورکړه. د شپږیزه کرکټ لیگ سیالیو ته د چمتووالي په موخه د کابل په لوبغالي کې د امون هنګانو بوس ساتونکو ترمنځ شلوریزه سیالي امون هنګانو وګټله. په دغه تمریناتي لوبه کې پچه د امون هنګانو لوبډل مشر جاوید احمدي وګټله او د سیالي بوس لوبډلې پر وړاندې توپ اچونه تر سره کړه. په دغه لوبه کې د بوس ساتونکو مخکخ لوبغاړي کریم جنت په کمو توپونو باندې 15 یا چټکې منډې وکړې او د امون هنګانو لوبډلې ته د 115 منډو ستر هدف په مخ کې کېښود. د امون هنګانو لوبډلې لپاره د توپ اچونې په ډله کې فرید ملک 3 فطرت خان 2 او یمین احمدی یو وکټ ترلاسه کړه. ټاکل شوی هدف امون هنګانو لوبډلې د لوبې په 18 اور کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو ترلاسه کړ او په 6 وکټو یې بریا خپله کړه. امون هنګانو ته په توپوهنه کې فرحان زاخیل 2 او جاوید احمدی 4 منډې جوړې کړې. د بوس لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې کریم جنت، ګلبدین نایب، سعید احمد شیرزاد او طاهر عادل یو وکټ ترلاسه کړه. په دغه لوبه کې د بوس ساتونکو لوبډلې کپتانی د ګلبدین نایب په غاړه وه او د امون لوبډلې کپتانی بیا د جاوید احمدی په غاړه وه. د یادونې وړ ده چې شپږیزه کرکټ لیگ به له نن څخه 2 ورځې وروسته د سپټمبر په 6 نیټه د 6 لوبډلو ترمنځ پیل شي. وروستی بیا دا چې سروش رینا په 14 پړاو آی پی ایل سیالیو کې نه لوبیږي. د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی چپلاسې توپوهونکی سروش رینا د شخصي ستونزو له امله نشي کولی چې په 14 پړاو آی پی ایل سیالیو کې ولوبیږي. د چنای سوپر کنګز لوبډلې دا پیاوړی لوبغاړی له اماراتو څخه بیرته هندوستان ته تللی. نوموړي ویلي چې د شخصي ستونزو له امله سږکال آی پی ایل سیالیو کې نشي لوبېدلی. 33 کلن سروش رینا د هند کرکټ ملي لوبډلې لپاره 18 ټیسټ، 226 ورځنۍ او 319 بیا شلوریزې لوبې ترسره کړي دي. یاد دې وي چې نوموړي د هند لوبډلې لپاره خپله وروستۍ لوبه په 2013 میلادي کال کې ترسره کړې وه. دا و د دې مهال ټول راټول شوي مطالب. تر بیا د خدای په امان.